السلام علیکم ویور څنګه یې امید لرو ټیک ټاک به بالکل خیر خیریت به روجي وخت تیریږي زه محمد واجد ما سره محمد فاروق او ریاض احمد به د معصوم وینز طرف نه چې کوم دی آر جے سلمان افریدي سره ناست یو مونږ لرایل مونږ انوایټ کړی دی جی او د ریډیو پاکستان یو ډېر نامور هستي کنګ اف کامیډي چې ورته ویل کېږي او ټوکو ټکارو او د خلکو په چهرو باندې یو سمایل او خوشحالي راوستو ولا یو هستي سره ناست یو دوی سره خبرې کوو باقي تعارف به چې کوم دی سلمان افریدي به یې خپله وکړي خبرې ډېرې دي راځئ سلمان افریدي سره خبرې کوو دوی نه څه واورو جي واجد به ستاسو هم یو جهان مننه دین علاوه ریاض به فاروق به ستاسو د ټول ټیم د معصوم واینز ډېره مننه چې هغې موږ له بلنه راکړله او خپل ښکلې غونډې کې حجرې ته خپل ښکلې غونډې کې ځای ته انوایټ کړلو بل دا دی انشاءالله کوشش به کوو زموږ تعلق د ریډیو سره وي ډېر مینوال موږ جناب ووري په مختلف چینلو باندې نو انشاءالله زما کوشش به دا وي چې زه ستاسو په مخونو باندې خنداګانې راولم او سپیشلی د هغه مخونو باندې خنداګانې راولم واجد به چې کوم ودونه کړي که نه چې تا ودونه کړي نو د هغې په مخ باندې خندا لږه کمه وي ډېره کمه وي صحیح خبره ده نو دې باندې تاسو لږه روشني واچوئ بالکل په دې درته روشني اچوم وایي داسې چل شوی و که نه چې یو سړی و جناب هغه خپلو ملګرو ته شروع ووایي د خپلو ښځو له لنډې لنډې جامې مه ورکوئ که نه اوس د نورو ملګرو ته نصیحت کولو لکه اوس زه تاسو ته شروع شم چې د خپلو ملګرو له لنډې د خپلو ښځو له لنډې لنډې جامې مه ورکوئ که نه نو هغه ټول ورته وی ولې وایي مړه د لنډو جامو ګناه مې یو بده خبره ده او خلکه خاندي سړي پورې خبرې کوي که نه نو هغه یو ورته راپاڅېدو که نه نو ده ته وایي چې خپلې ښځې له لنډې لنډې جامې ورکې نو دا ورته وایي مړه هغه د کاپیر لور خو پکې سمه ښکلې ښکاري که نه بالکل جناب داسې ډېرې دي یو ملګری واده پورې خبره ده داسې ډېرې ټوکې ټکارې دي که هغه هر فیلډ پورې دي تر دې پورې چې مچانو ماشو پورې هم شته دی نو ښځې خاوند خو لا وړې خبرې دي که نه نو یو سړی هغه د کار نه ستړی رالو د کار نه ستړی رالو زه اکثر له ریډیو باندې ډېرو خلکو به زما د خولې دا لطیفه اورېدلې وي هغه د کار نه ستړی رالو چې څنګه کټ کې کېناستو نو ښځې ته یې ویې څه دي پخ کړي دي او که نه نو هغې ورته یو پخ کړي مې دي وایي راوړه که نه چې وخورو چې بس ولې راوړي دي نو هغه اوس ناست دی خوري یو نوړی یې کړی دویم یې کړی چې دریم یې کړی نو دې ښځې ته وایي ولا وایي څه ظالم اخلی پخلی خو دې نن کړی دی نو دا ښځه ورته وایي ښځه ده ووایه چې دا به چا پخ کړی که نه وایي ښځه ده ووایه چې دا به چا پخ کړی که نه نو دا سړی ورته وایي یاره وایي که خدای مې غلط نه کړي که نه وایي ښځې دا ستا مور پخ کړی دی نو دا ښځه ورته وایي ته خو ټوله ورځ بار وې که نه نو تا ته څنګه پته ولګېده چې دا زما مور پخ کړی دی که نه به دا سړی ورته وایي پرېږده که نه وایي نه نن به راته وایي چې دا تا ته څنګه پته ولګېده ټوله ورځ بار وي تا ته څنګه پته ولګي دا زما مور پخ کړی دی نو دا سړی ورته وایي ښځې وایي داسې چل دی چې نور کله پکې تور ویښته او نن پکې سپین ویښته دی ځکه راته پته ولګېده چې دا ستا مور پخ کړی دی همدغسې واجد به بله د معصوم واینز ورسره ډېره شکریه ادا کوو ماشاءالله ډېر مخکې روان دي الله تعالی دې ډېرې کامیابیانې ورنصیب کړي کیمرامین یې ماشاءالله ډېر تکړه دی ډېر ټیلنټډ دی ډېر ښکلي ویډیوز موږ هم پکې ښایسته ښایسته راوله ښه که نه او اتر ماتر هم لګولي دي چې بین رانه ښه ټیټ ځي په ویډیو کې اصل کې سلمان مې په ویډیو کې بین نه محسوسېږي که نه چې بین شته که نشته دی نو بین پورې خبر را یاده شوه که نه بین پورې بله خبر را یاده شوه یو ماشوم نه دی ماشوم څه غریب خلک نو خپل ماشوم یې پرایویټ سکول کې واچولو که نه داخل یې کو نو تلو راتلو باندې یو ورځ ورته مس په ډایرۍ باندې لیکلي وو که نه چې د ماشوم له لږې ښکلې ښکلې کپړې ورچوي او دا لږ لامبوي را لامبوي دنه داسې سخابین ځي که نه نو مور او پلار یې انپړه وو که نه نو د ماشوم به ورته همدا ډایري ښوده او هغه به پې پیدل نه یو ورځ ورسره دا مور راله چې دا مور ورسره راله وایي تاسو د ماشوم له څه لیکلي دي او دا وی چې دا وګورئ او دا وګورئ نو هغه مس یې ورته وي موږ له دا لیکلي دي چې دا ماشوم لږ لامبوه او دته لږې ښکلې ښکلې کپړې اچوه دنه بینځي راځي نو هغه ښځه ډېره هوښیاره وه هغه ورته موږ تاسو له سبق له رالیږو بین کول له خو نه رالیږو سبق ورته ښایي چې دا نو د بین کولو حوالې سره هم دي داسې ډېرې دي سپیشلی د میلمه حوالې سره زه خپله نن تاسو سره میلمه یم ستاسو ډېر زیات شکرګزار یم فاروق بهی ته خو پکې څه نه ویل غواړئ تاسو خپل دغه مکول کې بیا وروسته خاندئ مه بیا ګوړه ګرانېږي فاروق بهی که نه نو میلمه پورې خبره شوه جناب اور دا د کیمرامین ته ډالې وي ما سره زما خپل ریاض بهی موجود دی بلکل جناب زموږ هم چینل دی آر جے سلمان افریدي په نامه باندې په هغې کې وي د پښتو نوې نوې لطیفې او نوې نوې ټوکې ټکارې میلمه حوالې سره جناب خبره کومه یو سړی و چا پسې نښتی واجد بهی که نه وایي ته به راځې ته به راځې او ته به راځې لسو ورځو نه ورته یې هغه ورته یې مړه پرېږده یو کلی دی او لنډ خلک یو وایي ما څه له غواړئ نه نه راځې به بس هغه وایي چې زه مړه یو ورځ به ورسره لاړ شم چې د ما له څه پخلی به کړی غټ پروګرام به نو چې دی ورسره راغلی به ده ته وایي ته بیټک کې کښېنه او زه دننه ځمه بس اډر مډر ورکوم چې شی نه راوباسو نو به چې څنګه دی بیټک کې کښېناستو نو دی سړی لاړه اوس ښځو له که نه دا واده کړو وروڼو ته سپیشلي بیا ډالۍ ده نو هغه چې دننه لاړلو که نه نو ښځې ته وایي ښځې میلمه را سره راغلی دی او ساخلی پخلی تیار کړه ښځه ورته وایي رکشه مړه نو یو ستا د میلمنو نه تنګ شو وایي ستا د میلمنو نه تنګ شو وایي ورو کوه بس دی وایي یا به نن دا میلمه شړې
او دا ښځه ورته یا به ما شړې سړی ورته خدای ته وګوره مړې وایي دا مې 10 ورځو مینتونه ورته کوله او ته راته وایې چې دا اوس وشړه وایي نه وایي یا به دا میلمه شړې او یا به ما شړې ما دا سړی اوس وایي چې خدای پاکه څوک هم نو دا رالو بله کمره کې کېناستو او ټوپک یې راواغېستو په دې بله کمره کې یو 2 ډزه وکړل که نه چې یو 2 ډزه یې وکړل نو داسې چر شوی میلمه هم بې ټک کې رانیغ چې خدایه ډزونه خو والله چې دننه وشو الله دې خیر وکړي که نه دا سړی یو ساعت پس راووتو نو دا میلمه ورته وروره تاسو کره خو والله دننه 2 ډزې وشوې که نه وی والله ډزې خو وشوې یار وایي داسې کیسه ده وایي مړه هغه بله ورځ نه دی وایي بله ورځ زمونږ دا ګاونډیان نه دي وایي دې سره میلمه را روان او زما نه په خطا کې لګېدلی دی که نه او وایي دې راته قسم کړی دی چې نه تا ولو نه دې رور ولو نه بل څوک ولو نه دې تره ولو نه دې د ترس ولو خو چې تاسو سره میلمه راشي مونږ به هغه میلمه ولو که نه مونږ به دا میلمه ولو نو هغه میلمه ورته په بیټک کې چپړې پرېښودې خدای بیا خو بنیاد روټۍ وباسي ځان وباسه نو د میلمنو حوالې سره هم دي سپیشلی زه یو ځلې بیا هم درته وایم چې د معصوم واینز ډېر زیات شکرګزار یم زما کوم مینوال وي زما د ریډیو لسنر وي یا د دې نه علاوه نور ځینو کې زمونږ د هغې ټوکې ټکارې اورېدلي وي نو سپیشلی جناب تاسو معصوم واینز چې کوم دی هغه سبسکرایب هم کوي او د دې نه علاوه دی اپریشیټ کوي واقعي چې د دې ډېر زیات ښکلي ویډیوز دي ډېر زبردست او ماشاءالله په لږ ټایم کې ډېره غټه نامه ترلاسه کړې ده ماشاءالله ډېره غټه نامه تاسو د خپل چینل لږ یو وړوکې غوندې کې خلاصه راته بیان کوي سلمان بھائی چینل خو چې مونږ څه ټایم کولولو فاروق بھائی راسره یې مونږ کمباین دا چینل اوپن کړی دی جی نو زمونږ چې کوم دی ډېر مسایل هم راته رایلي خیر خو زمونږ هغه ټایم څه آیډیاز نه و جی صحیح خو چې څه ټایم لکه هغه یو خبره چې یو فیلډ کې یو ځل انټر شي نو بیا انسان ته آیډیا هم راځي لارې ورته کولاوي شي هر قسم مشکلات چې کم دی هغه بیا فیس کولی شي هغوی خو چې مونږ څه ټایم یوټیوب چینل اوپن کو هغه ټایم چې کم دی نو بیا خلکو خو خپل فرینډز و خپل فیملی ریلیټیوز چې کوم کلي مالت کې کم خلک و هغوی ښه سپورټ کو مونږه داسې بیا آوټینګ مونږ وکړو جي هغه هلته هم چې کم دی خلکو مونږ سپورټ کوو نو اوس الحمدلله داسې چې کم د یوټیوب کم هغه ډیمانډ و جي هغه هم بیا چې کم دی کور شو نو اوس الحمدلله یو داسې سټیج رالی چې الحمدلله که 100% کې زه داسې ویلی شم چې 70% پورې خلک مونږ پیژني جي الحمدلله ماشاءالله ماشاءالله اور دا خو بیا ډېر ښه رواني ډېر تکړه رواني خو دا دی چې د خلکو خبرو پورې جناب زه به درته یو خبره وکړم که نه وایي یاره دا نه دي کول او دا ګډوډ دی یا دا شی دی خپل همت خپل سټرګل کول پکار دي خپل همت کول پکار دي مخکې تلل پکار دي یقین وکړئ د خلکو خبرو ته که کېناستې که نه نو بیا د هغه په یوه کې هم نه پرېږدي پوه شوې نو هغه دې بیا په یوه کې هم نه پرېږدي د دې نه علاوه چې ته ګاډو ماډو کې هم ورپسې سفرې مفرې کړي دي که نه جی ګاډو کې هم خو ورپسې ډېرې سفرې کړي دي ما خو پکې یو درز هم خوړلی دی خیر او د شوټینګ ټایم کې چې کم دی مونږ اکثر د فني ویډیوګانې جوړو دي که چې کم دی د هغه راځي دې کې ما یو ډېر درزونه خوړل دي مونږ بلوپرس کې هغه ویډیوګانې ورکړي هم دي نو زه خپل ویورس ته دا ویل غواړم چې د بلوپرس دپاره چې کم دی مونږ د معصوم واینز ایکسټرا په نوم باندې یو بل چینل اوپن کړی دی دا تاسو چې کم دی وګورئ لایک کې سبسکرایب کې او بل دا د آر جه سلمان افریدي چې کم دی خپل چینل دی خپل نوم باندې مونږ تاسو ډېر زیات سر جي اپریشیټ کوو زه الریډي تاسو فین یم سر جي او زه دا ویل خپل ویورس ته دا ویل غواړم چې کم زموږ ویورس دي آر جه سلمان افریدي چې کم دی چینل سبسکرایب کړئ او د هغې ویډیوز لایک کړئ جی ډېره ډېره مننه ګاډي پورې خبر را یاده شوه اور ریاض به یې تاسو ته ډالۍ ښه تاسو ته ډالۍ دا اکثر له د ټیکسیانو والا وي که نه نو دوی سره اوس نن سبا دا سوزکي موزکي کې څوک نه ځي نو ټیکسي کې کښېني یا 100 روپۍ یا 10 روپۍ یا 40 یا 50 ورکوي نو هغه چېرې لږ سهولت کې لاړ شو که نه نو یو کس چې ته ګاډي کې کېناستو دا زما د ریاض به هم ډېره زیاته فیورټ ده دا هم ریاض دی دا هم ریاض دی خو دا دوی سره وي او دا ما سره وي که نه وایي زه ولالا مې یوازې یو او دی ډیر دی که نه دغسې حساب کتاب دی نو یو سړی ګاډي کې ناست و چې ګاډي کې ناست و نو هغه ځای راورسېدو چې کله ترې کوزېدو نو هغه ګیټ نه دی ډېر په تیز کې بند کړو یو غره به یې ترې ویستو که نه نو هغه ټیکسي والا پرې خفه شو چا پرې خفه شو نو هغه ولې د کړکۍ کې سر راویستو که نه د خپل ګیټ کې او ورته یې خر خر وی خرې که نه نو هغه سړی رالو هغه ګیټ یې بیا کولو که سورلی نه ده هغه بیا ګیټ کولو کو او د هغې نه هم زیات په تیز کې بند کو نو دا ډریور ورته دا دې ولې وکړل نو تا راته وایي چې خر خر وایي ما نه پکې لکۍ نښتې وه نو او چې کله ناکله داسې هم کېږي د دې نه علاوه داسې ډېرې ډېرې ټوکې ټکارې دي جناب اور زه کوشش کوم تاسو سره ډېرې ډېرې شریکې کړم ډېرې ډېرې سره وړاندې کړم د ګرمۍ سیزن دی هندوانې را روانې دي خوښ هم دي که نه هم دي خوښ بالکل بالکل ښه نو د بسونو دپاره یو 2 بسونو د هغې دپاره نه دي د هغې دپاره اوس داسې چر شوی دی چې هندوانې لوډ کړې وې که نه دا د باړې بسونه وې ډېر تیز دي دې پورې بل هم را یاده شوه هغه به هم درسره شریکوم نو ټریفک والا د یو بس له لاس ورکړی چې لاس یې ورکړی دی نو د هغې دپاره هندوانې پرتې وې نو هغې له یې پرچه ورکول او نه د بل بس وال لیدلي دي نو دوی زر زر بس سیټ ته کو او د دې هندوانو دپاره نه دی د دې دپاره د سورلۍ وې بره
هندوانې نه وي سورلی وي که نه نو سورلی یې بره کېنوله نو یو له پرچه ورکړله نو چې بل ولیدل که نه چې دله خو یې پرچه ورکړه نو دی زر زر سیټ ته شو نو د سورلو د بره ترپال راکاږلو چې ترپال یې راکاږلو که نه نو دله هم لاس ورکړو چې دی مخکې ور ټریفک والا لاس ورکړو وي بره څه شی دي نو دغه کلنډر ورته وي سی به بره هندوانې دي هندوانې که نه نو ګرمي وه نو هغه یو په هغه ترپال کې سر راښکاره کړو وایي ځکه نه خدای دې غر کوي د ګرمۍ نه دې ووچلي که نه نو هغه ټریفک والا د کلنډر نه یو سپېړه ویسته وایي خدای دې تباه کړه تا خو وایي چې هندوانې دي او دا خو سړی ناست دی وایي نه کاسې سپېړې چلې خو دا یو خو سره مالک ناست دی که نه نو کله نه کله پکې داسې هم کېږي بله د باړۍ بس پورې خبر را یاده شوه و یو شوم سړی و شوم پورې بله را یاده شوه د اول ډالۍ کومه یو شوم سړی و که نه نو هغه درېم واده وکړو درېم څلورم واده وکړو نو خلکو دې پوښتنه کوله وایي ته خو شوم هم یې او خلک وایي چې دا چل دی هغه چل دی نو وایي دا درېم واده دې ولې وکړو نو دا شوم سړی ورته وایي وایي مړه هسې فضول درنه دا پیسې خرابېدې وي ما وایي راشه چې واده کې بند کړمه نو کله نه کله پکې داسې کېږي د باړۍ بس حواله خبره ته کومه هغه داسې و چې یو سړی نه دی هغه خپل بس د شوي سره والی و د هغه نه ډېر زیات شوم نو د روډ غاړې د باړې روډ باندې کله تلي نو د سیټ ته د مضبوطې شوي دي که نه بوټي دي غټه نو هغه د شوي سره بس والی نو نیک ته خدای دې تباه کړه چې تباه شي دا غټه پټه شوه تا ته نه ښکاره کېده نو دا د باړې بسونو والا ډریوران دا زیاتر نه شیان دي نو ده ورته نیکه ولا قسم دی ما نه ده والې ولا وایي د شوي روډ ته رامنډه کړله وایي د شوي روډ ته رامنډه کړل بل شوي پورې بله کیسه را یاده شوه کدو نه دی کدو خو پیژنئ سبزی کې که نه نو دا کدو نه دی دا اوس یو ورځ بس د ویښ نه شروع شوی دی نو بس په میاشت کې چېرته شوي سر ته ختلی دی نو د شوي نه یې پوښتنه کوله وایي ستا څومره عمر دی نو د شوي ورته زما 80 کاله یا 90 کاله دا عمره عمر مې دی که نه نو دا کدو ورته اوهو وایي زه په میاشت کې ستا سر ته راورسېدم او وایي ستا 90 کاله عمر دی دلته ولاړې نو دا شوي ورته وایي زما په عمر کې داسې ډېر کدوان تلي راغلي دي بالکل ګرانو مینوالو سلمان افریدی د معصوم وایز د طرف نه اور د واجد بھائی د فاروق بھائی یو ځل بیا د دې نه علاوه د ریاض بھائی د کیمرامین ډېره زیاته شکریا ادا کوم که په لطیفو شي نو ما سره نه ختمیږي خو بیا هم جناب سپیشلی څومره هم مینوال دي تاسو د دې د چینل سبسکرایب کړئ او د دې د چینل جناب مرسته وکړئ د دې د ویډیوز وګورئ واقعي چې ډېر ښکلي ویډیوز دي زه په خپله ځان خود ته متاثره شوم او جناب د دې سره اړیکې شوې د دې سره رابطې شوې سپیشلی د واجد بھائی مشر ورور دی وقار بھائی زموږ ډېر خوږ ملګری دی الله تعالی دې ډېر عمر ورکړي د هغې هم ډېر زیات شکرګزار یو ځکه چې د هغې په ترو باندې زموږ دې سره لینک جوړ شو او د دې سره نن دغه ناستې راغللو نو واجد بھائی څنګه مو خوښه ده ما سره کمی نشته که تاسو وایئ چې شروع سه نو زه به شروع یم نو اصل کې ویورز نور بور کول نه غواړو سر جي جی او مونږ وایو چې دغه به ښایي انشاءالله د دې چې کم دی که خپل ویورز ته دا ویل غواړم که ستاسو دغه ویډیو خوښه شوه د دې بل پارټ غواړو نو کمنټ وکړئ مونږ ته انشاءالله پارټ 2 به د دې جوړوو او یو نیو انداز کې به جوړوو یو نیو ریدم کې به انشاءالله جوړوو فاروق صاحب تاسو ورکې سویل غواړئ بس د ټول نه مخکې خو زه د ارجه سلمان افریدي زه ډېره شکریا ادا کوم د ریاض صاحب چې هغې زمونږ د غریب خانې ته رالل موږ هغې انوایټ کړل او واقعي چې لکه په دې وخت کې چا سره دومره ټایم نه وي او بیا لکه مطلب دی دومره په خاص مقام باندې شکر الحمدلله ریډیو یو دومره غټه عهده ده دی سره نو بیا داسې قسمه خلک لکه مطلب دی ته دومره یو دغه ټایم نه میلاویږي بیا هم دی د وخت نه چې کوم دی هغه ټایم ویستو او هغې موږ له راکړو د دې موږ ډېر زیات شکرګزار یو او دغه شان جی سر تاسو فاروق بھائی تاسو ته ریاض بھائی ته تاسو ډېر زیات کمزوري د اخرنۍ ټوکه دي ته ډالۍ ده جی داسې چل شوی و که نه او داسې چل شوی وایي یو نری غوندې کې اوج غوندې کې هلک و که نه دوه دي یو ته ډالۍ بله بل ته ډالۍ نو هغه ډېر بدرنګ هم او تک تور هم و که نه نو په لاره روان دی نو بل ملګری هم ورسره و نو هغې ته چې ته په لار کې جینکو کتلي دی ورته خاندلي دي که نه نو هغه تور هلک دی خپل ملګري ته وګوره که نه وګوره هغه جینۍ راته وکتل او خاندلې هغه ملګری ته خدای دې غر کچې غر شي چې ما چې په پیله ځل لیدلی وې 3 ورځې در پورې ما خاندلي نو هغه به در پورې نه خاندي او دا بل ریاض بھائی ته ډالۍ یو نری اوج غوندې کې هلک و که نه نو هغه چې ته په جینۍ باندې مین شوی و چې په جینۍ باندې مین شوی و نو هغه جینۍ ته ورغلی دی وایي مړی وایي چې چېرته کېمنم که نه وایي درس چې را پرېوځم که نه تا سره مې دا مره مینه ستا سوچونه کوم او چې چېرته روانه یم که نه ته مې په سوچونو کې درس چې را پرېوځم دا مره ډېره مینه مې در سره که نه او چې چېرته خبرې م کوم به درس چې را پرېوځم تا سره مې دا مره ډېره مینه ده که نه هغه جینۍ ورته خدای دې تباه کړه وایي ما سره دې مینه نشته وایي وینه در کې نشته وایي ځان ته یو ډریپ وخېجوه نو بلکل جناب ډېره مننه ډېره مهرباني قدرمن شئ اور الله م عزتمند کا الله م کامیاب کا الله م کامران کا کوشش کوئ جناب خپل مونځ کله هم مه پرېږدئ
کوي. د دې نه علاوه کوشش کوئ د خلکو زړونه خوشحالیانې ورکوي. ستغې سپورې جناب د هغې نه ځان وساتئ او خوږې خبرې نه دي خوږې خبرې شیر کوي. د دې نه علاوه مینه خوره کوي محبتونه خواره کوي جناب چې هغه په هر فیلډ باندې جناب وي تاسو تکړه شئ او د خلکو په مخونو باندې خنداګانې راولئ. همدغه میسج همدغه پیغام د سلمان افریدي د طرف نه د معصوم واینز یو ځل بیا هم ډېره ډېره مننه. عزتمن شئ او کامیاب شئ او بریالي شئ. جی Thank you so much.